اے خلق ویریږئ د خپل رب نه ان زلزلة الساعة شيء عظيم یقینا د قیامت زلزله د یو لویه خبره ده او لویه خبره به څنګه نه وي چې په دې سره د دنیا نظام ختمیږي دنیا ختمیږي لویه خبره به څنګه نه وي چې د خلکو سره به حساب کتاب کیږي لویه خبره به څنګه نه وي چې زمونږ د ژوند د اعمالو او د منډې او د کوشش او د هر څه نچوړ به په هغه ورځ باندې راوځي او لویه ورځ به څنګه نه وي او د قیامت د زلزله لویه خبره به څنګه نه وي چې په هغه ورځ باندې به خلک مخامخ کیږي هغه رب ته کوم رب چې پیدا کړي دی او د کوم رب چې دوی بندګي کړې ده او د کوم رب چې نافرمانی کړې ده د قیامت زلزله به څنګه لویه خبره نه وي چې په هغه ورځ به یا فیصله د جهنم او یا به فیصله د جنت او د قیامت زلزله به څنګه لویه خبره نه وي چې د قیامت په ورځ باندې به تلې لګي دا ورځ د زلزله به څنګه لویه خبره نه وي په هغه ورځ به عملنامې تقسیمیږي د قیامت دا زلزله او دا ورځ به څنګه غټه خبره نه وي په هغه ورځ باندې به پولې صراط باندې به تلل کیږي د ټولو خبرو ته چې سوچ وکړې نو یقینا د قیامت زلزله د یوه غټه خبره ده ان زلزلة الساعة شيء عظيم الله وی لویه خبره د معمولي مه ګڼه او زار او قربان د الله د دې خوږ کلام نه او د الله د دې خبرو نه او د هغه رب نه څومره موږ پوه کړي یو څومره وضاحت یې موږ ته کړی دی پیغمبران را لېږلي دي بیا داسې پیغمبر یې موږ ته را لېږلی دی چې هغه څه په ناشنا طریقې سره دا دین موږ ته واضحه کړی دی بیا په هر دور کې راته علما پیدا کړي دي ښه حق پرست علما په هره ژبه کې بیانونکي علما په قرآن او حدیث باندې پوه علما د هغې باوجود کې یو سړی نه پوهېږي نو او ده سره څه وکړي حجت په الله قایم کړی چې تا ته د قیامت پورې صرف دقه یو آیت الله ووایي چې تا ته ما نه وویلي چې د قیامت زلزله یو غټه خبره ده صرف دا یو آیت نه دی ګنده چې دا د قیامت په ورځ موږ ته وویلی شو چې تاسو ته ما دا نه ویلي تا سره یو ضرور نه دی پاتې الله ښه پوه کړی او دا نه چې نه پوهېږي که اوس مې دنه تپوس وکړو د نوي نظام او د نوي سیسټم او د دنیا او د مزدورۍ نو دومره خبرې به شروع کوي چې سهاره پورې ګورئ که ختمې شي نو دې باب کې څنګه تاسو نه یې پوه ښه پوه یې خو بدبخت هغه سړی دی چې پوهه یې او د پوهې نه بعد یې ځان په ناپوهانو کې اچولی چې زه جي نه یم پوه او الله غفور رحیم دی الله غفور رحیم دی خو الله درته ویلي چې ان زلزلة الساعة شیء عظیم الله ته پوه کړی الله بخنه کوي سړي ته خو بخنه ته څه کوشش وکړه که کوتاهي پکې راووت الله به دې وبخي که نه